اصلا دغه کار د دغه مواد مخکې به د ایران راتل اوس دی اوس شکر دی موږ خپل وطن کې دا مواد تولیدېږي دا مواد یعنې خپل وطن کې پخوا به د ایران راتله که نه کېدله چې دا موږ د اوبو بوتل جوړوو او مدني دا د مدني لپاره دی پوه شوې دا د پړسېږي که نه دا د پړسېږي غټېږي دا مدني بوتل کې جوړېږي چلو پرېږده دا زموږ مایع جپسي بخش دی دا ډېر دا تولید د موږ ټارګېټ دا ټارګېټ باندې وو مخکې موږ په جواز کې لاړو ټارګېټ د بل چا جوړ کړی او اوس موږ ورته ثابت په نام باندې او موږ دا مال ده که نه دا انتقالي کې ولایتو ته کندوز ته او مزار ته کندهار ته بېلابېلو دا موږ کارتن وطن کې تولیدېږي دا اخلو او دا فرمایش ورکوو دا موږ ته په خپله جوړېږي دا کارتن د فرمایش جوړه خپل فرمایش باندې دا بیا تاسو ته څو تمامېږي ستاسو دا په کارتن کې چې موږ ته یو شل دېرش پاتې شي موږ باندې قناعت کوو سلامونه ستړي مه شئ ګران لیدونکو الله دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ سیلاب بدوالې ازربای ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه پارکای صنعتي څخه ګران لیدونکو نن راغلی یم د یو بوتلو او د مایل درسوي شرکت ته چې د شاتو روغن میوې شامپو د هر شي بوتل دلته جوړېږي نو ډېره خبرې به نه کوو ولاړ به شو شرکت ته دننه او مدیر صاحب سره به خبرې وکړو همدارنګه د شرکت لپاره معلومات راکړي نو امید چې موږ سره تر اخر د شروع معلوم شي ګران لیدونکو السلام علیکم ورور شادران خدا بخیر السلام علیکم شکر خپل خیر ده جوړې دا کړی خپل دې الله مننه ژوندی اوسې خپل نوم دې هیوادوالو ته ووایه زما نوم هم هغه ولیاخیل ده او اوسېدونکی د کابل ولسوالۍ د قرهباد او دا ورور است کېږي دا در شما کوم سلام علیکم خوب هستید صحتمند بخیر هستید اسم مبارک ده به بیننده احمد سمیم همدرد هستیم یکی از تجارت پیشای کوچکترین افغانستان در پارک‌های صنعتی هستیم خوش شدیم همراهتون معرفی سلامت خیر باشید ماما که د شرکت لپاره موږ ته معلومات راکړئ وروسته لاړ شو ولې نه بوتل ته مشکل خاص مشکل بوتل د جوړوي راپوسي بل بخش د بوتلو ده د مرتبانو ده راپوسي د تیزابو بوتلو ده د جاولو بوتلو کوم بوتل غواړي دلته په دا ماشینونه موږ جوړوي او بخښمنده ده مایع جپسي بخش هم لري او دغه شرکت پلاسټر دی په خدای په امید باندې راپوسي څنګه دا کاروبار شکر ده شکر به باز چې وطن کې کاروبار باره کې شکر وباسي یا کار مخکې دی راپوسي بهر ما نه دی راپوسي نو څونه تولیدات تاسو لرئ تولیدات خو موږ د بوتلو یعنې درې ماشینګري کې راپوسي واړه بوتلونه کې 1,000 وایي چې غټ بوتلونه کې 15,000 وایي هو یو ورځ کې درې ماشین او کلار شو نیسې کوم ته دوستان وګوري صحیح ده ولې نو تشریح راکړي دا باران لیدون کوم سره وسای کېدله چې دا موږ د اوبو بوتل جوړوو او مدني دا د مدني لپاره دی پوه شوې دا د پړسېږي که نه دا د پړسېږي غټېږي دا مدني بوتل کې جوړېږي چلو پرېږده او دغه مال دي دغه مال دغه نومه مواد ښه ورور دا دی ته دا وره اصلا دغه کار ده چې دغه مواد مخکې به د ایران راتل اوس دی اوس شکر دی موږ خپل وطن کې دا مواد تولیدېږي دا مواد یعنې خپل وطن کې پخوا به د ایران راتله که نه ایران کې درنو لیدونکو ولر دا پروژه د تشریح کړو او تاسو یې وښیو
دا د چې شي دی دا مواد دغه بیا موږ اصل ته مرتبان ته جوړو مرتبان او د ژاولو مرتبان د شاتو مرتبان او د واسلینو مرتبان چې د ایلو لپاره دا چې لپاره دغه مواد په د ایران راځي او د خپل وطن کې جوړیږي دا خپل وطن او خپل وطن تولیدات یو خبره بر دا خپل وطن تولیدات پر ایران نه مواد د ایران راځي د تولید وطن کې کیږي هغه چې وو د تولید په ایران کې کېده وو چې د مواد د ایران راځي تولید د خپل وطن کې کیږي دا تولید یا دې نه موږ نور استفاده کوو د ماشینونو ته وادوال ته ماشي ورکړي دا څه ته وروره او نور ماشینونو کې د ټول راس ماشینونو کې کوم مواد او غوبات راځي ماشینونو دا ماشین بس کار کوي دا ماشین د نن لپاره دا مواد ده دا مواد ده نو دا جوړیږي چې ځاو کو دا بوتل دې نه داسې بوتل دا ماشین په ماندای ماشین دا نو دا خالد ته ګوره اوس هلته ګرمېږي هلته ګوره نه ګرمېږي دلته ګوره خالد کې ورکوي دا د ګوره بوتل ته وباسي ولې پاسه هوا ور هوا چې ټمپریچرونه ورکړي دا ګوره دې ته د ورځې څونه تولیدات مو ویل 15000 اتریس سره دا د ورځې اوس دغه بوتل باسي او پوسي شپږ زره ودره دا باسي کنه دا بوتلو په تفاوت کوي ولکه بوتل د اوبو او مدني بوتل د ورځې دغه ماشین لا سره بوتل دی ټول سره کوي او غټ بوتل څه غټ بوتل دا بیا اته سره وایي بیا ورته غټ ژاولو بوتل چې هغه 5 سره وایي دا د هوا پورې ورته دغه ماشین چې دا دې اواز دا ټول اواز جمع کوي دا کمپریسور دا کلامي ټول هوا ورته هغه ما وایي ار یو بیرابیر فیټ کړ شوی دا هر ماشین ته اواز جمع کیږي خپل ماشین ته دا د فرق دی په تیرو دا د برخه دغه کومه برخه ته راغله هر یو له پوهې بلا بلا غلې بوتل لري بلا مول لري په خپل دغه برخه ښکاري اتوماتیک چې برخه هوا پوره شوه بیا دا ماشین ګلېږي خپل هوا چې کوم دا بیا چلاني دی اتوماتیک دا ماشین هم کوم چې راوړي دا چین نه دا اوس هغه خلک چې مخابان دا مغه مواد ده پوه مکتب څو ده دا مغه څه ده مغه مواد ده مرتبان هو دا مغه ماشین کې پاسې دا ټول تنظیمي رشتہ غردالي دا ماشین کې پاسې دغه باندې هو دغه مرتبان دي دغه هزار ما دا په دې کې مطلب دا به شاتوي نه دا د واسلین دی دا ریکالو واسي هو دا کالو واسلین چې کالو جامې کې ترې دا د واسلین ده او دا معاینه شي بس مقالبه ده مقالبه ده مسه انجینی مشپک سره ودا دا د هوا پورې خبر ده کنه دا ډیر هوا خو دي دا هوا ډیر دا هوا بوتل هوا کم خو دا هوا ډیر خو دغه لپاره دا ورکو چې خپل مطابق یې باسي تفاوت کوي او په بوتل سره دا بوتل تفاوت کوي بس یعنی سره کوم تفاوت کوي لکه غاټو لګولا کوي ورکه څه زده غټه ده او هغه لګولا کوي چې دا غاټو او مای زرسیږم تاسو تولید وایي کنه هغه شاته پخوري هغه شاته ټول پخوري او دا ما پورا دا ګرمي کې دا به ګرمي ته باندې نشي او دلته ورور دا ترڅونه ځوانان په کار شوي دي دلته نو یو دوا څلور شپږ اته کسه اته لاس نفر دي یو انجینر یو لاس او طبعا یو دوه په خپل دولس کسان ته مسؤل کاری یعنی دولس فامیل د شرکت نه او دغه مواد چې موږ وباسو دغه دا موږ په کې ذخیره ده او دا ذخیره پروسه ته مدي نه دا د پروتکي کې په تنظیم نور پوسټ دی چې پورا ورته په پروسه ته دغه جنا ده او هغه د خلکو معلومات
خلکو خلکو ته جوړو خپل مواد خپل راوړي او ته جوړوي او دا چې د خپل مال ده دا کې به کمیشن اخلي کنه او چې به کمیشن اخلي مثال د چې دانه کې اویا پولا اتیا پولا شپته پولا یو بوتل کې یو بوتل کې چې بوتل شي اوره پیدا لکه دا بوتل په اوره پیدا دا سر کوو دا شپته دالي بندل جوړو سرکوکونه به منځ ته جوړیږي دا تیاری نه سرکوکونه ته جوړیږي سرکوکو ماشین لري تاسو نه زموږ ماشین نه لري سرکوک ماشین د ماشین نه لري یعنی نه افغانستان کې جوړیږي په افغانستان کې جوړیږي سرکوکم ته جوړیږي واغه هم او نور ایران بلاس کې دوه راځي ارمان جان موږ سره راځه ګرانو لیدو پر لګي لټ مشکل څه کله تیار کی کله رڼا کیږي او دلته به استاد موږ معلومات راکړي دلته څه کارونه کیږي موږ سره اوسئ ورو نو دلته څه کارونه مخته ځي دلته خو یو ځای دغه ځای اوس پالتو ده دغه ځای دغه بوتل چې کوم دي دلته موږ سرپوښ کوو بیا شپېته دانې پاکټ کې پالتو خالص کوي خالق کوي وو دا شپېته پاکټ کې خالق کوو دلته ذخیره کې دي او هغه به مایز شي دغه د مایز شي ماشین ده هغه د جوړیږي هغه مخامخ کوم ښکاري کنه هغه چې زر لیټره جوړیږي بیا دغه ذخیره ته راځي دغه ذخیره دلته پرکاري کوي اځنه دا کوي دا او دې دا کوي دا دنه بیا دا کوم څه بیا دې چې بیا دا کافن ډېر ګران لیدونکو دا مایز شي ماشین د تولیدي د ذخیره دي د قالب کوي او د قالب د استاد به واس کی استاد ته به وخی دا غوړي مایز شي بخښ وایي دا ډېر دا تولید څنګه څنګه ټارګټ دا ټارګټ باندې وو مخکې موږ په جواز کې لاړو ټارګټ بل چا جوړ کړی اوس موږ ور ثابت په نام باندې شوتک او موږ دا مال لکه دا انتقالي ولایتو ته کندوز ته او مزار ته خندار کار ولا بلا بلا دا موږ کارتونو باندې کې تولیدي دا اخلو او دا فرمایش ورکو دا موږ په خپل جوړي دا کارتون د فرمایش جوړه په فرمایش باندې دا به تاسو څه تمامېږي اساس دا په کارتون کې چې موږ یو شل دیش پاتې سي موږ باندې قناعت کوو ځکه چې وطن لري احساس ضعیف ده دا په شان نسو کولای چې ورپوسې په چا باندې د اعمال جهاد کوو پوه شوې هغه کار کوو چې دې ته خوشحاله مو اوسېږي اول دې جوړو دا مواد دغه موادونه دي موادونه خام مواد او د ایران څخه کوم ځای راځي بیا د انتقالي هغه جوړیږي زر لیټره دا زر لیټره تر انتقالي دغه ته ذخیره ته څو ځله لیټره لري انتقالي او بیا دې چې نه بعد نلکو باندې ډکیږي پرکاري کیږي چې پرکاري نه بعد راپوسي دا کارتن کو کارتن د جوړ دا نو ولایت ته صادره ولایت ته انتقالي کیږي او موږ هم داري خو نه مثلا اډر راځي یا راځي نو سبا کارتن درې سبا کارتن دی ولایت ته انتقالي د بوتل فروشات هم خلای مایز شي د بوتل خو سپیرل پتی روانه چې بوتل مشتري زیات ده دا هر چا په کار ده اول موږ دغه ورور بوتل په کار ده خو چې دغه ورور تقریبا دا په کار کې موږ کله ته مشفق لکه ولا که بوتل یوازې دغه ورور ته موږ جوړو او ایته ما د تولید کنه دغه بوتل موږ ته جوړو د دغه جوس تولید دغه بوتل شپږ لکه ولا که لاسته کو بری بوتل دغه موږ ته جوړو مواد د راوړي بوتل موږ ته جوړو ته انتقالي تاسو خپل کمیشن ته او خپل کمیشن دا ورته موږ شتم باندې او کار روان کړی ته لا په خدای ورکوي چې پیدا کسب کې مسؤلیت لري او نور به روزي نه نو خپل ځان مسؤل ته رسیږي او نو روزي رسان الله دا یو وسیله او دغه ځای کرا دا اصلي به برخې دولت ته ورځي مالیه دولت ته ورځي او دا مانده ورکوي چې پنځه کسه ته خیر مینیم کوم موټروان دا او کارانجي والا دا او ورکوي بارول بزول والا دا یو وطن تولید ته وطن انتقالات دا چې موږ رشد ورکو یو بل سره ورکوي ان شاء الله ډیر کار ومخکې لا شي ګورم او که تاسو لامبر مو بعض تجاران موږ مصاحبه ګوري هغه بوتل کې پکاري تاسو له کمپاین هم وسی نمبر دم کوی بالکل اګه شاته به لامبر مثال پکړ صاحب لامبر هم ستر وسه واویا دا اتیا څلور بیا
22 دا نمبر دا نمبر ته ورپوسې او موږ خپل جواز هم اخلو سیستم برابر دی له خدای مخ خوشاله یو او شکر یې باسو په دې کنه چې 15 کسه موږ ټي خوشاله ته ورپوسې د شرکت ډېر خوشاله باندې غالکان چې د کوم پوری دا پوری او بس د څه لکه یو عسکري غونډه لکه یو عسکري سیستم د خلاص کله موږ یو کني د غالکان هر یو ته ورېستا کار مخکې بیا یو کار باندې پاتې کیږي موږ یو عادي سره د شرکت کې زموږ کار باندې پاتې یا ان شاء الله چالان کار روان او د غالکان چې دي په یعنی 8000 الله سره او وزره ټول چې ماشين دي په دې څنګه د شرکت یو غړی ده په دې کې موږ ډېر افتخار کوو چې دا موږ کې یو عادي سره په شرکت کې د شرکت باندې پاتې موږ شرکت په دې په مخ روان خیر سره ادرس هم کوی ادرس خو زمونږ پارکای صنعتي ده دومره کوڅه ده او ثابت قریشي شرکت په نوم باندې موږ شرکت د دومره کوڅه اخره کې ده مننه ورو پورم وران او مقصد دا کار موږ کې بوله ده او نور یو اډوال کوم دا خبره چې هر څه راشي او تولید یو کار خیر موږ لاس بخښه مخې به کنه لاس بخښه راټولو یو ځای کوو هغه یو بخښه یو بل سره جوړ کی بل سره جوړ کی تولید جوړ کی دا وطن څه ضرورت چې پاکستان ایران او چین ته ضرورت ولا پوسې څه بس هغه کوو احتیاجات کوو ولې خپل نه تولیدوي او خپل تولید ان شاء الله ورپوسې که خدای کړي ورپوسې دغه جریان د څنګه آرامي رواني او موږ دغه وخت خدای خیر مولوي موږ ډېر نور مرسته کوو او یوه خدای او ژوندۍ اوسئ لیدونکو ته او مسؤلینو ته که څه وینا لري کامرا په خدمت بس ټول ته زما دغه دعا او سلام ده او باندې دعا او سلام نه ورپوسې هر یو ته وایي چې د وطن کې ورپوسې خدمت وکړي د خپل وطن خپل آباد کړه او دغه زمون هم خارج ته مه لېږئ او د خارج د ورپوسې چې د عمري لاره چې خدای ناکړه څه پې کېږي دا بهتره چې خپل وطن کې کار وکړي خیر ده په کم شي به ګزاره کوو خپله چې ځان تشویق نه کړو بل سره موږ نشو تشویقولی یا وای خپل څه وطن جوړ نه کوو اندې په کارخانو بیگانه نه راځي موږ نه چې خپله باید چې هر څه کوو خپله وخت خپل وطن ته رشد ورکړو اوس انشاءالله رانیم راغلی د سر راسر د افغانستان کې ته یقین وکړه چې دغه هر څه ته موږ مال لیږو پیسې راواله کېږي مال روان ده په ډېر خلاص زړه باندې په ډېر خوشحاله باندې مشکل خو به نه وي نه هېڅ کوم مشکل نه کوو په دې حکومت کې موږ انشاءالله ډېر خوشحاله یو موږ ارامي غواړو وروره او موږ وطن کې چې ارامي په دې باندې موږ ډېر غټ افتخار کوو یا وای موږ ډوډۍ به خپله پیدا کړو خیر ده نو ډوډۍ حکومت ته به څه ډوډۍ راکړه ډوډۍ به خپل به ځان ته تشویقي ورکړو خپل به ځان تشویق وره ډوډۍ به خپله پیدا کړو خو ارامي موږ ته حکومت راوستې ده موږ باندې شکر بس بشکه ټول پوسې کوي سلامت برادر عزیز شما میگه لازم اینجا میگیرین به شرکت خود بله ما هم از این استفاده میکنیم ما مواد خام به اینا میاریم و اینا تقریبا در هفته که هوا فعلا هوا سرد است که گرم باشد در هفته شاید حدودا 3 لک دانه تا 4 لک دانه تنها برای ما بلوزیم 3 لک 4 لک بوتل بله 3-4 لک دانه بوتل امکانش هست که بالاتر اگر شب روز هم کار بکنن چون 3 پای یا 4 پای ماشین هر پای ماشین در ساعت 800 دانه تولید کنه 800 بله با کیفیتی بوتلا چطور است؟ خب اینا ما شکرگزار به این هستیم که هر چیز جور میشه در وطن خود ما جور میشه ما از بیگانه خرید نمیکنیم شکرگزارش با وطن خودمون همگیش با وطن خودمون بخیر باشید دادا شکر مسئولین میشنه و بیننده ها اگه چیزی گفتنی دارید بیننده های عزیز یک سلام خاص تقدیم میکنم و امیدوار به این هستم که همه هموطن عزیز ما بیاین در پارک‌های صنعتی یک گوشه کار را بگیرن و بزدوری و مورد خاجری نباید بکنیم بزدوری به وطن خود و مردم خود باید تا که وطن خود ما جور نکنیم هیچگاه کسی جور کرده نمیکنه اگر ما در انتظاری باشیم پاکستان جور میکنه یا ایران جور میکنه یا امریکا جور میکنه هیچ وقتی اونا تر وقتی که از ما استفاده میکنن تا ما منبع عایداتی با اونا باشه تا اون وقت ما را اسپانسر میشه اگر وقتی که ما صفر شیم هیچگاه کس به کس کار نمیکنه کمک هم بخیر باشید شکر خانه تا آباد دا پیران لپاره دا پرایم ده دا پیران دغه مسؤلیت مکمل ده په غاړه ده شرکت د ماشینګری دغه ځای ماشینګری ټول ما په لاس ده او باسمانده دغه د گرفت حساب کتاب ټول د پرایم ده نن دغه په لاس ده ډیر مالی ده بالکل مکمل صلاحیت د سره ده ورپوس کې کله کوم پښتنه لري او ټول به وګورو ضرور تاسو خیر سلام شکر رجوع سیاست قرار کوي ګرانه مننه ژوندۍ اوسئ لاله سلامات اوسئ خپل نوم د پیوادوار ما نوم ورای جاتنا هوتا کړ مرکز صنعتي د انجمن صنعتکارانو رئیس څنګه د کاروبار او روزګار خو ماشاءالله سره خو بدبختی دا چې موږ د بخت د کمک سره مخ څنګه یعنی
خدلین یا څنګه؟ قتلان نه ده، برق هم کم ده د تاجکستان د خوا نه زمونږ خپله سیندونه چې دي مثالې هغه وروره بس کار پرې نشته جوړ شوی مشکلات دي هغه دي بس د هغه د وجې نه پاتې ده او نور برق ټوله ساعته موږ برق لرو ټوله ساعته کې زمونږ 3 ساعته کې ماشینګري نه ګرمېږي هغه چې 3 ساعته ګرمه شي 2 ساعته کې سیټینګ نه کېږي موږ 6 ساعته کار وکړو ماشونه کاریګر ورکړو د جې کرایه ورکړو ورته مالیه ورکړو ورته موږ او سراتیر شه محیط عزیز دا پسې نور دي پسې انجمن ده پسې دا ټول مشکلاتونه دي وروره بس دا وطن ده زه خیر الله دې کې مسؤلین دا سبا ګوري الله دې ژوندی لري مننه سلامات شي بعد هغه د برق مسله د موږ حل شي موږ نور نه د مالیې نه شاته ځو نه دغه نه څه چې دولت حق دغه موږ ورکوو خیر اوسې ورور مننه وروره سلامون کو ته څه وینا لري بس لیدون دغه دا وینا ده چې وروره دا ملک خدای آباد کړي بس دا جنګونه دي الله نور ختم کړي او د موږ ملک نور الله په ترقۍ کړي خیر اوسې مننه سلامات ګران لیدونکو دا و د موږ د نن ورځې خپرونه د بوتلو او مایع ظرف شوي د وطن تولید څخه چې موږ تاسو ته وړاندې کړو نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم ښه وخت ښه کار